د انسان بدن. د انسان بدن خدای په ډیره ښه طریقه جوړ کړی دی. زموږ په بدن کې هره برخه جدا جدا کار کوي او هره برخه یې زموږ د ژوند لپاره ډیره مهمه ده. مثلا موږ په سترګو شیان وینو، په غوږونو آوازونه اورو، په خوله ډوډۍ خورو، په لاسونو کارونه کوو او په پښو تګ کوو. په دغه ډول زموږ په بدن کې دننه هم ډیر مهم عضلات دي چې موږ یې په سترګو نه وینو، خو زموږ بدن او ژوند ته ډیر مهم دي. مثلا زموږ زړه دی. زموږ زړه زموږ ټول بدن ته وینه پمپ کوي. زموږ سږي زموږ سره په اکسیجن او ساه اخیستلو کې کومک کوي. زموږ ماغزه زموږ د بدن هغه تر ټولو مهمه برخه ده، ځکه زموږ ټول بدن را کنټرولوي. ماغزه زموږ د بدن کمپیوټر دی او هر وخت په کار اخته وي. موږ په بدن کې هډوکي هم لرو. هډوکو زموږ بدن ته شکل ورکړی دی. په هډوکو پښې او لاسونه کاروو. د خپل بدن په اړه معلومات درلودل ډیر مهم دي. موږ که د خپل بدن په اړه معلومات ولرو نو موږ دې ته متوجه کوي چې د خپل بدن او صحت په ښه توګه ساتنه او روزنه یې وکړو.